کابل ښار کې د یوه خصوصي پوهنتون له لوري د قلم د نړیوالې ورځې په مناسبت د کتابونو نندارتون جوړ شو. هیواد د لوړو زده کړو د مؤسسې مسؤلین وایي چې د ځوانانو علاقه له مطالعې سره کمه شوې ده، نو په همدې موخه دوی د کتابونو نندارتون جوړ کړ ترڅو ځوانان کتاب لوستلو ته وهڅول شي او د مطالعې فرهنګ پیاوړی شي. چې موږ د کتاب نړیوالې هفتې او د قلم نړیوالې ورځ په مناسبت یو نندارتون پرانیستی و. هدف مو د دې نندارتون دا و چې موږ ځوانان دې ته وهڅوو چې دوی کتاب ولولي، ځکه چې کتاب د انسان د پیاوړتیا سبب کیږي او ځوانان متاسفانه زه به ګوستای سي ځوانان د کتاب او قلم سره ډیره موده کیږي چې د بعضو ناخوالو له امله لرې پاتې دي. نو هدف مو دا و چې دوی سره پخلا کړو او موږ خپل مکلفیتونه په مکاتبو کې او پوهنتونونو کې ادا وکړو او کورنیو ته د دوی مکلفیتونه په ګوته کړو چې بر علاوه د دې چې موږ مکلفیت لرو په عنوان د معلم او استاد، دوی هم ځان ته ځانګړې مکلفیت لري چې دوی باید په کورنیو کې داسې زمینه مساعده کړي چې ځوانان وهڅوي، خپل ماشومان وهڅوي مطالعې ته. د دغه ښوونیز مرکز مسؤلین وایي چې د هیواد د بچیانو د سالمې روزنې او همدارنګه ځوانانو ته د لوړو زده کړو د فرصتونو رامنځته کولو په موخه خپل فعالیتونه پیل کړي او راتلونکي ته به خپلو دا ډول فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. هیواد تعلیمي او تحصیلي شبکه په 1990 کال کې تاسیس شوه. یا د شبکه پخوای یوه شعبه په دې مزن کې درلودله، د هیواد پوهنتون د شعبې په نامه او مرکزي همدلته په قصبه کې. ترڅنګ یې موږ د هیواد بګرام خصوصي لیسې په نامه یو لیسه هم لرو. د قلم د نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړ شوي نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د ځوانانو په ټولنیز مسؤلیتونو او د کتاب او مطالعې د ارزښت په اړه ویناوې وشوې او له ځوانانو غوښتنه وشوه چې کتاب لوستلو ته دې مخه کړي. موږ اولادونو ته د کتاب او قلم ارزښت نسبت جنگ و تفنگ ته وپیژنیم. ما توسط قلم و کتاب میتونیم این دشمن خود از بین ببریم که اون جهل و نادانی است. در مقابل جهل و نادانی چیزی که برای ما مهم است او دامن گرفتن، چنگ زدن و دامان کتاب و قلم است. هیواد د لوړو زده کړو مؤسسه د نورو درسي اسانتیاوو ترڅنګ یو لوی کتابتون هم لري چې زرګونه جلد د بېلابېل علمي او معلوماتي کتابونه پکې شتون لري. مونږ ستر کتابتون لرو، هم فزیکی کتابتون لرو او هم ډیجیټل کتابتون. په ډیجیټل کتابتون کې موږ سره تقریبا تر 50,000 کتابونو شتون لري. ترڅنګ یې موږ محصلانو ته علمي برنامې لرو، علمي سیرونه لرو. موږ په حقوقو کې محصلانو ته حقوقي کلینیک لرو. په اقتصاد کې محصلانو ته تمثیلي بانک لرو او په کمپیوټر ساينس کې تر ډیره زموږ عملی کارونه چې موږ تقریبا 3 لبونه د کمپیوټر ساينس لپاره ځانګړي کړي دي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د مطالعې او کتابونو د فرهنګ د پیاوړتیا په موخه د بېلابېلو بنسټونو له لوري دا ډول نندارتونونه جوړ شوي چې د کتاب لوستلو په برخه کې ډېر ځوانان په ښه توګه هڅولي دي.